د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه سفر شام ته. طارق بن شهاب رحمت الله وایي موږ د حضرت ابو عبیده بن جراح رضی الله عنه سره په شام کې وو چې خبر شو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه را روان دی. موږ ورته د هرکلي په توګه راووتو. کله مو چې ولید نوموړی په اوښ سپور و، یوې ویالې ته چې راورسېد ښکته شو، پڼې یې له پښو ویستلې او شاته یې واچولې. بیا یې د خپلې اوښې مهار ونیو او په ویاله را روان شو. ابو عبیده رضی الله عنه ورته وویل ای امیر المؤمنینه دا څه کوې؟ زه نه غواړم چې د دې ښار خلک تا په داسې حالات کې وویني چې لوڅې پښې پڼې په شا او د خپلې سپرلي مهار دې نیولی په ویاله راتیر شوې. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته وویل ښه، بیا یې زیاته کړه که دا خبره بل چا راته کړې وای نو ما به داسې سزا ورکړې وه چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم مبارک ټول امت ته به عبرت و. بیا یې وویل الله تعالی موږ ته د اسلام له عمله عزت راکړی او که موږ له اسلام پرته په بل څه کې عزت ولټوو نو الله تعالی به مو ذلیله کړي. نوموړی په یو بل روایت کې وایي حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه چې کله شام ته راغی ټول لښکر یې هرکلي ته ووت. چې ویې لیدل نوموړی لونګ وهلی، پڼې په پښو او لونګی پر سر و او د خپلې سپرلي مهار یې نیولی و. په اوبو راتیر شو. یو تن ورته وویل ای امیر المؤمنینه د شام ټول قماندانان او عام خلک دې لیدنې ته راوتلي دي او ته په داسې ساده حال کې را روان یې. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ورته وویل موږ ته الله تعالی د اسلام له عمله عزت راکړی ځکه په بل څه کې عزت نه لټوو. په بل روایت کې وایي چې ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنه ورته وویل ای امیر المؤمنینه د دې ځای خلک داسې کار ته په ښه سترګه نه ګوري. تا پڼې ویستلې او د اوښې مهار دې نیولی په اوبو کې را روان یې. په دې خبره حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه نوموړی په سینه ووهو او ورته ویې ویل که دا خبره بل چا کړې وای نو تا به کتل چې ما څنګه سزا ورکوله. بیا یې زیاته کړه او ویې ویل تاسو یو وخت د نړۍ لږ او کمزوري خلک وئ، الله تعالی د اسلام له عمله عزت درکړ، نو اوس که تاسو له اسلام پرته په بل څه کې خپل عزت ولټوو الله تعالی به مو ذلیله کړي. قیس رحمت الله وایي حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه چې کله شام ته راغی ټول خلک یې هرکلي ته راووتل. هغه په اوښ سپور و نو یو چا ورته وویل ای امیر المؤمنینه دلته ډېر خلک تا سره ویني، نو د اوښ پر ځای که په یو ترکي اس سپور شوی وای ښه به و. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه اسمان ته اشاره وکړه او ویې ویل عزت دلته نه هلته دی، د اوښ مخه پرېږده. ابو غالیه شامی رحمت الله وایي حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د بیت المقدس په لاره جابیه ته روان و. په خړ اوښ سپور و او د سر هغه برخه یې لمر ته پړکېدله چې ویښته ورڅخه تویې شوي و. نه یې خولۍ پر سر وه او نه لونګۍ. د رکاب نه لرلو له امله یې دواړه پښې د ځینې یوې او بلې خوا ته ښورولې او د اندیجان ښار جوړ یو برک وړوکی څادر یې پر اوښ اچولی و. هغه چې د ناستې پر وخت به یې هم پر ځمکه اواروه. په یوه کڅوړه کې یې د خرما پاڼې اچولې وې چې ښکته به شو هغه به یې تکیه وه. کرباسي برک کمیس یې چې یوه څنډه یې شکېدلې وه اغوستی و. سیمې ته چې ورسېد پوښتنه یې وکړه چې د دې ځای مشر چیرې دی.
هغه مشر چې راغی حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ورته وویل زما کمیس کېدلی او خیرن شوی دی نو دا راته ومینځئ او یو بل کمیس یا څادر د امانت په ډول له یو چا څخه راته راواخلئ. هغوی ورته د کتان کمیس راوړ. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه پوښتنه وکړه دا څنګه ټوټه ده؟ هغوی ورته وویل دا کتان دی. نوموړي وویل کتان څه ته وایي؟ هغوی ور وپېژانده. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه خپل کمیس وایست او هغه یې واغوستو. له وینځلو او ګنډېدلو وروسته یې چې کمیس ورته راوړ هغه مشر ورته وویل ته د ټولو عربو مشر یې او داسې جامې اغوندې چې د دې ځای خلک ورته په ښه سترګه نه ګوري. ته باید د لوړې بیې جامې واغوندې او په ترکي اس پورې یې تر څو د رومیانو په وړاندې دروند ښکاره شي. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ورته وویل موږ ته الله تعالی د اسلام پر سر عزت راکړی نو ځکه له اسلام پرته په بل څه کې عزت نه لټوو. راوی وایي لږ وروسته ورته یو ترکي اس راوستل شو چې نه پرې زین او نه کجاوه تړل شوې وه او یوازې یو غټ څادر پرې هوار و. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه چې ور وخوت او روان شو سمدلاسه یې خلکو ته وویل ویې دروئ دا خو لکه پر شیطان مو چې سپور کړی یم. له اس نه راکوز شو او بیرته خپل اوښ ته وخوت.